سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو. ښایسته سندرغاړې عظما سواتي وایي ډېر خلک غواړي چې هغې سره واده وکړي، خو هغه لا واده ته تیاره نه ده. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې هغې وویل زما په زړه ډېر ارمانونه دي، اول به دا پوره کوم. واده سنت دی چې کله مې ارمانونه پوره شي او نصیب شوی و نو بیا به واده هم کوم، خو د خپل پلار او د خپلې مور په خوښه به واده کوم. عظما سواتي د سوات سیمې سره تعلق لرونکې د پښتنو یوه نوې او ښکلې سندرغاړې ده چې د سندرو فن ته د راوتلو یې ډېره لږه موده شوې، خو په دغه لږه موده کې د ډېرو خلکو پام ځان ته راګرځولی دی. د هغې په مشهورولو کې سوشل میډیا هم مهم رول لوبولی، ځکه چې کله هغه په فیسبوک خپلو مینوالو سره نیغ په نیغه په لیکه شي نو په زرګونو کسان د سترګو په رپ کې د هغې ویډیو خپروي، شیر کوي او خپل نظرونه پرې څرګندوي. عظما سواتي 13 کاله عمر لري او تر 10 ټولګي زده کړې کړي دي. هغې خپلې سترګې د سوات د هنرمندانو په سیمه بڼ کې په یو هنرمنده کورنۍ کې غړولې دي. د بڼ اکثره کورنۍ د رقص یا نڅا د هنر سره تعلق لري، خو عظما سواتي وایي چې هغې خپل ځان د ګډا یا د نڅا د فن نه لرې ساتلی دی او یوازې سندرې وایي. عظما چې په خپل کور د خپل پلار جاوید اقبال نه د سندرو تربیت اخلي وایي 3 رونه او 4 خویندې نورې هم لري، خو له هغې پرته یې په رونو خویندو کې یو تن هم د فن نړۍ ته نه دی وتلی. د عظما پلار په خپله د هارمونیم یو تکړه استاد دی، خو عظما وایي چې په راتلونکي کې غواړي د خپل پلار ترڅنګ د یوې فني اکیډمۍ څخه هم باقاعده فني زده کړې ترلاسه کړي او ځان د یو تکړه او پروفیشنل سندرغاړي په توګه په خلکو وپیژني. هغه وایي د فني زده کړو سره سره غواړم چې خپل تعلیم هم جاري وساتم، ځکه چې د فن سره سره په هره څانګه کې د تعلیم د اهمیت نه انکار ممکن نه دی. عظما ته د خپلې زیاتې ښکلا له امله په پښتو فلمونو او ډرامو کې د کار کولو وړاندیزونه هم شوي، خو هغه وایي چې په خپله هم فلم او ډرامه کې کار کول نه غواړي او پلار یې سخت خویه دی، هغه هم اجازه نه ورکوي چې فلمونو یا ډرامو کې کار وکړي. هغه وایي په لږه موده کې خپلو مینوالو ډېره مینه راکړې ده او غواړي په راتلونکي کې د ښه او معیاري شاعرۍ د لارې د خپلو سنجیده مینوالو دایره نوره هم پراخه کړي. هغه وایي په خپل قام او ولس ډېره مینه ده. د سوات د پوځي عملیاتو تراخه وختونه او خاطرې یې اوس هم سترګو کې لکه د ازغي غړېږي، ځکه نو غواړي چې په راتلونکي کې د قام، وطن او امن دپاره سندرې ووایي. عظما وایي ډېر خلک غواړي چې هغې سره واده وکړي، خو هغه لا واده ته تیاره نه ده. هغه وایي چې زما په زړه ډېر ارمانونه دي، اول به دا پوره کوم. واده سنت دی چې کله مې ارمانونه پوره شي او نصیب شوی و نو بیا به واده کوم، خو د خپل پلار او د خپلې مور په خوښه. عظما د خپلو ارمانونو په اړه وویل د ټولو نه لوی ارمان خو مې دا دی چې د سندرو په فن کې یو لوی مقام پیدا کړم، او چې کله لوی مقام پیدا کړم بیا غواړم چې د خپلو پښتنو دپاره څه د خیر ښېګڼې کارونه وکړم. عظما وایي د هارون باچا او نازي اقبال اوازونه یې ډېر خوښیږي او د هغوی د فن نه زده کړې هم کوي، خو غواړي چې هغه په فن کې د چا نقل ونه کړي او خپله یوه لاره تعقیب کړي او په راتلونکي کې په خپل ځانګړي انداز پیژنګلو ولري. مننه دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.